فکر به دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د ټویټر اکاونټ مونږ څنګه ډیلیټ کولی سو. نننۍ ویډیو کې دا ښیو چې مونږ څنګه وکولی شو د ټویټر اکاونټ ډیلیټ کړو. نو راځو ټویټر ته، او په ټویټر کې دا کومه هغه چې ستاسو اکاونټ ده دا به ووایي، مثلا دا، او دلته به بیا راسئ په دې سیټینګ سپورټ باندې به کلیک کړئ. دا مو چې کلیک کړه دلته به سیټینګ پرایوسي به ووایي، او دلته به راسئ دغه اکاونټ به ووایي، خپل اکاونټ. دا اکاونټ چې ووایي دلته به په دې باندې کلیک وکړئ، او دې باندې چې کله کلیک وکړه دلته به دا سور خط باندې لیکل شوي ده، بس دا به اوکې کړئ. دلته به هماغه د ټویټر چې کوم اکاونټ پاسورډ وي هغه به ورکړئ، او هغه به چې شي دا اکاونټ به کوډ ورکړه، نو دا به ووایي، او دلته به یس ډیټیکټډ ووایي. بس دا ګوره، بس اکاونټ ډیلیټ شو، او زموږ اکاونټ دی ټویټر ختم شو. دلته لیکي ستاسو حساب غیر فعال شوی دی، او د بل باندې څه بخښنه غواړم چې تاسو لاړ شئ. الوداع. نو اکاونټ ختم شو. دغه طریقه وه، ډېر سخته نه ده. تر بیا د الله په امان.